حاجي صاحب نن چې راکومه فیصله وشوله د لطیف لالا او د جج ترمنځ چې کومه دښمني وه خوني دښمني وه هغه په خیر خیریت سره مسله حل شوله او جرګې پکې غټ کوششونه وکړ نو ته څه ګڼې په دا باندې تو څه نظر دی په دا جرګه ولې دغه اثرات دی په نورو پردي باندې په نور پښتون قوم باندې څه پرېږدي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شکریہ سلیم صاحب وتو ټیم. دا فیصله خو ډېر یو دا به ورته ویو چې یو کوم یو به غټه خبره وه چې دغه خوني دښمني وه او یو خاندان و چونکې بس غلطفهمي راپېښه شوې وه خاندان نه او دا مړي وشول ایون چې په پښتنو او د پردو په تاریخ کې د زنانو او د مشوونو چې هغه نه راکړی خو دا داسې یوه دښمني وه چې په دا کې هغو مشومان هم ترې متاثره شول هغه هم پکې سفر شول او زنانه هم پکې سفر شوې او لطیف لالا او افتاب جج صاحب دا چې وو دا موږ د کامبار او د پردي او بیا چې د قبایلو یو قسم د پښتنو دا ډېر د فخر وړ کسان وړ خاندان وه خو خلک به دا ټول خفه وو چېرې دا دښمني راپېښه شوې وو چېرې دا به څنګه ختم شي او د سره راپېښه شوې وو چونکې د ده نه مخکې د دوی لطیف لالا په خاندان کې یوه دښمني تېره شوې وه په باندې هم خلک ډېر خفه وو هغه هم ډېر ټیم اخیستی وو خو د خلکو په فکر سره او همدغسې د دوستانو د ملګریو په فکر سره الله په هغې هم د جوړې هغه توفیق یې ورکړل او هغه جوړه مخکې وشوله او لطیف لالا په هغه کې ډېره قرباني وه په هغه وخت کې دا یو خاندان و هغه به دې ټوله شریکه وه. حاجي صاحب دا کومه خبره چې تاسو وکړله جرګه کومه حده پورې تاسو څه ګڼو چې دغه لا کوم مشکلات په دا مسله کې وو پهله خبره ده او دویمه خبره ده چې جرګه څومره مؤثره و د مسلو د حل لپاره بجای د دولت. زه به دا خبره وکم چې کله دا خبره مخې له روغله د لطیف لالا د خاندان او د افتاب جج صاحب د خاندان په منځ کې چې کله دا خبره روغله نو دا په دا کې مخکې په 2020 کې موږ یو جرګه سیستم راون کړی وای و مختصر غونډه جرګه وه تقریبا پکې لاسوته کسه جرګه وه چې پکې ډي آی جي صاحب هم و د 2020 خبره رو بیا په هغې کې پیر عبدالرشید صاحب و د موږ سره په هغې کې زم وم په هغه کې ام ان اے صاحب و نصر خون چې هغه و سابقه پخوانی ام ان اے صاحب دی هغه وخت کې موجوده ام ان اے خو هغو په وخت کې بیا کرونا راغله او د کرونا په وجه باندې هغه جرګه لږه وځنډولی شوله نو هغه کې بیا خبره هغه طریقه ونه شوله ځکه چې موږ هم کرونا ولګېدله نورو ملګریو هم پکې کرونا ولګېده رمضان هم پکې راغی نو کم از کم 3 میاشتې موږ په هغه کې په بیمارۍ باندې موږ نه د خبره لوړله خو بیا هم د موږ هم دغه کوشش و د جرګې وله چېرې دا کومه خبره رو دا به موږ پرېږدو نه ایون چې دا ته کومه پورې موږ حل کړی نه وي خو بیا په دا منځ کې هغې نه بعد دا خبره وشوله چېرې د لطیف لالا او د خاندان د طرفه مثال د افتاب صاحب او دغه کور ولا او دغه بچي مثال خاندان کسان پکې هغه شول نو په دا وجه باندې د شای بیا ډېر اغله لوړله نو بیا خلک ډېر زیات خفه شول چې یاره موږ خو دا کوشش کوله چې دا هغه په دغه سټیج کې ختم شي خو د موږ د پښتنو او د قبایلو به داسې یو د پردو چې بیا داسې ضدبازي وشي چې هغه بیا دله ګوریم نه چېرې دا دښمني یو لګېږي او که دوه لګېږي او که څه لګېږي خو اول خو دا کوشش وي چېرې موږ د سر په سر شي چې یو سر کې یو کس لوړ شي خو دلته به داسې خبره راغله چې هغو هم دا سوچ نه و خو بس بدقسمتۍ نه راغله د خاندان نه دا خبرې راپېښې شوې نو دغې جرګې کولو چې دا بیا وروستو پکې دا بله جرګه راغله په دا کې عبدالرزاق خون و په دا کې چې دی امن سفیر په نوم باندې چې مشهور دی په هغه کې موږ د ټول کامبار کسان راغل د دریو تپو کامبار هغه پکې باقاعده راغلل او د کله چې لطیف لالا دا واقعه وشوله نو هغې نه بعد راغلل په دا خاندان باندې داسې زور راوړله چې یاره پیغورونه مې ته وشول چې یاره تاسې د پردي او د پښتانه او دغسې کمبرخیل د یوه خبره نشو حل کولی د ټولې دنیا خبرې حل کوو او د یوه خبره د خپل قوم نشو حل کولی نو هغو به دا کې راغلل او دغه دواړو خاندانونو نه ویل چې په هره طریقه وي دا خبره به تاسې حل کوو نو موږ د هغو هم شکریه ادا کوو په هغې کې برپور د موږ سره دغو دواړو خاندانونو ښه کنټریبیوشن کړی تعاون یې سره کړی دی او موږ بعضې خبرې داسې وي چې هغه به موږ ته ویل چې دا که تاسې نه کوو دا به موږ کوو دغه به چې موږ له بزرګ تاسې اختیار وکړو نو بعضې داسې خبرې وي چې هغه موږ ته ویل چې دا خبرې چې دي که نه موږ نور مړي کول نه غواړو کوم چې شوي دي چې دغو
خاتمه وشي و دغه فیصله وشي و دغه په تاسو په منځ کې رزینومه وشي واک باندې مطلب چې خبره دا خبره بالکل په واک باندې شوې او دونه په ډېرې پښتنې هم شوې دي دونه ډېرې هغه کې شوې دي معلومات شوې دي هغه په وجه باندې بنجودي دغه ځمکې چې دا کومه تنظر وغلی او ته د ځمکې لګي خبرې ما بری وي عام په کې الله په ټول مثال چې دغه حل کړل عزیز به دا نو نور صلح یا کړي یا تجاري او تسوزامي مو خو بدايت ویم چې په هر وخت کې مو خپل کردار چې تم د چا خبره روغلی او د مو په واس داستو مو له رسیدلی نو مونږ ان شاء الله خپل برخه حساب کې اخیست چورو په خیر خګړې په کورونو کې په فیصلو کې ان شاء الله په آینده کې چې داسې خبرې روشي او داسې وي د ځنې خبرې دا نه په پیسو حل کیږي دا نه چې د په توکاتونو حل کیږي دا په وسلو حل کیږي نه چې دا مذاکرات او خلکو په ذهن کې و خبره ورنه رابوسل پاغه کې د خلکو سمج چې په سمج کې خبره وشي بعضی وخت د سړی سمج کې خبره نه روچي ځنې سړی سمجدور وي پوه وي دغه په مشوره باندې خبره پیږي خو ځنې سړی چې دی اغلب یو خبره لازم لیکوي او د لاسو زلونه بعد بیا په خبره پیږي او غو سمج لا خبره کوزش نو بدا کې د موستا چې څومره مرګري دي څومره ټیم دی امن سفیر صاحب عبدالرزاق خان دا کې چې د نور مرګري وو هغه کې کاری عبدالرحمن صاحب وو پاکي چې د ګلبار صاحب وو پاکي چې د نور مرګري وو هغه ټول د موږ د ټیم مرګري وو ډاکټر صاحب نورون صاحب هغه وو په دا کې موږ سره ټول مرګري په هغه باندې دي نو موږ زه ډېر مشکور یم او خنادونو چې د افتاب صاحب او د لطیف لا د خنادونو موږ دومره مشکور یو چې په موږ باندې د اعتماد وکړل او دغه موقع موږ د خدمت موقع موږ لرو کړل او موږ د ټولو خیبر پختونخوا د عوامو او پاکستان په سطح باندې چې څومره خلک د قبول او دغه موږ شکریا ادا کوو چې دومره په خوشحالۍ سره د خلک روغلی وو دغه پروګرام نه روغلی وو او غو چې د خوشحالۍ اظهار یو کړل او بده باندې لبه کول او بده باندې هغه چې د جرګې ولای غو شکریای ماده کړه او غو چې د اپریشیټ یم کړ اجي صاحب د خیری سوال داري چې دلته اکثر د نورم داسې تنازع شته خو دا خلک چې کوم دي وسه دولتونه روغلی نو ټول دولتونه لمنډه وي بجای د دې چې کینی او په جرګه او په مذاکراتو باندې خبره وکړي ته غولت څه داسې اپیل یا پیغام ورکوي چې هغه روشي او د جرګې لکینی او مستقل حل وروزي زه دغه خلکو لا یو د خپل تجربه په هغه باندې دا خبره وته وکم دغه عوام ولا چې داسې ګوره دا خلک دي کنه اول خو په کور د چې سړی په خپل حق باندې ودرېږي په نو جایزه باندې خبره باندې سړی نه ودرېږي د بل د حقونو د وهلو کوشش نه کوي نو ایس نه به عدالتي خبره روسي نه به بیا چې د حکومت کې داسې خبره روسي چې رامو غوپ منځ کې د جرګې وي داسې چوټه موټه وړې لګي خبره داسې وی چې روسي خو هغه بیا چې کینسته په خپل کې نو هغه خبره بیا حل کیږي خو کوم ګوښیو چې راځي د نه په دولت باندې خبره وټم نو په دولت کې به زه ته ویم چې مو په خپل ذاتی یو کیس دواره وندي چې درې کولای کیږي او روزانه په کې چې کله تاریخ سي 2 میاشتې او 1 نیمه میاشت خو سوره تاریخ کې کیږي او خولي تاریخ کې بدل شي او بیا کې ججم بدل شي او په هغه باندې چې دای اډر شیټ جاری شي خولي وزیری کې وشفله او اځ کروي کې نو شوي نو زه د خپل عوام علم د پیغام ورکوم چې را مرابونیو کو تاسو چې په جرګه سره کوم خبره حل کیږي په دولت سره خبره نه حل کیږي او دولت لن چې کله لور شي نو غام ټوله جسبم دای خبره او کی چې راکاتو چې په خپل منځ کې سره کمنټمنټ وکړو او جرګه وکړو او روزنامه وکړو په خپل منځ کې سره جوړ شو نو دا به تاسو پر ډیره بهتره وي